د خور د واده مې شپږ کاله ووتل، خو زه یې کله کور ته نه وم تللی. مور او پلار به مې کله کله اختر کې او یا هم برات کې ورتلل. یو ورځ په خپل اتاق کې ناستم چې ښځې مې راته په خبرو پیل وکړ چې سړی خفه نه شي، دا ستا خور چې دلته راځي بچي ټول د کور حالات خراب کړي، خرچې ډبلې شي او کور هم ګډوډ کړي. او ستا مور خو ورته کله په پاکټ کې د صابون پاکټونه بند کړي، کله ورته کالي ورکوي، کله ورته د ورجو څخه پلاستیکونه ډکوي. نو ته داسې وکړه چې مور ته دې ووایه چې دا خو زموږ کور دی، کوم د خیرات او زکات مرکز نه دی او دا کارونه دې نور دلته نه کوي. د ښځې په دې خبرو سره مور ته ډېر غوسه شوم چې په دې سختۍ یې زه ګټم او مور مې خور ته ورکوي. ورځې تېرېدې چې یو ورځ مې خور کور ته راغلې وه، وړوکي بچي د ماما کور ګڼلو خوشحالۍ له وجې منډې را منډې وهلې چې د ټي وي ریموټ یې مات کړ. زه مې مور ته ورغلم، ورته مې وویل چې خور ته مې ووایه چې دلته صرف د اختر په شپو ورځو کې راځي او بس نوره دې نه راځي. او مورې ته چې کوم دا صابون وریژې د کور سامان ورکوي که نه، دا نور بند کړه، دا کیسې دې زما نه دي خوښې. مور مې غلې ناسته وه، هېڅ یې ونه ویل، ګویا هغې سره هم د خپل سرپناه غم و، ځکه چې نن سبا خو چې زامن وادونه وکړي بیا مور او پلار هم هیر کړي او یا هم زما د خور بېوسۍ هوش او حواس غلي کړي وو. زه پوه نه وم، خو خور مې زما ټولې خبرې په بله کوټه کې اورېدلې وې، هېڅ یې هم راته ونه ویل. مازدیګر 4 بجې شوې، خور مې خپل بچي تیار کړي وو، راغږ یې کړل، وروره موږ خو دا د موټرو تر اډې پورې ورسوه. ما ورته د دروغو یو ست وکړ چې څو ورځې به دې تېرې کړې وي که نه. خور مې مسکی شوه، وایي نه وروره خیر اوسې، د ماشومانو رخصتي خلاصه شوې ده، باید موږ ولاړ شو. څه وخت وروسته موږ دواړه ورونو خپل منځ کې ځمکه تقسیموله چې مور مې خور هم راغوښتې وه. مور مې په دې تاکید کوو چې باید خور ته هم یو څه برخه ورکړی، خو موږ مکمل د خور له برخې انکار وکړ او ورته مو ویل چې هیڅ یې حق نشته. خور ته مې یو څه بد ردې هم وویلې، خو هغه غلې ناسته وه. له شا مې ښځې هم راغږ کړ، وایي دا خو د سوال ځای نه دی، زموږ خپله بچي همدې ځمکې ته ناست دي، هر څوک به خپل کار کوي. مشر ورور مې بیل شو. یو څه وخت وروسته زما یو زوی په یو داسې ناروغۍ واوښته چې له مال حال دارۍ یې خلاص کړم، نور را سره هېڅ نه و پاتې چې پرې ویې لګوم. ښه قرضداری هم شوم، د کور د خوراک څښاک لپاره، د سودا اخیستلو لپاره هېڅ درک نه لګېدو د پیسو. تنها په خپل اتاق کې په همدې غمونو کې ډوب ناست وم. شاید پر خپل حالات مې ژړل چې په دې وخت کې مې خور موږ کره راغلله. ما د ستړې مشې څخه مخکې له ځانه سره وویل چې دا منحوسه خور مې بیا راغلله. دې وخت کې خور مې راغله او ما سره کېناسته. ما مې ښځې ته وویل چې یو څه تیار کړه، راغږ یې کړ، وایي هوټل نه دی او نه څه د تیارولو لپاره ضرورت شته، نه شم یې کولی دا پخلی. خور مې غلې ناسته وه، هېڅ یې ونه ویل، لکه چې هېڅ یې نه وي اورېدلي. وروسته را نږدې سوه، وروره خفه یې، په سر یې راته لاس را کېښود، په نرم او غلې لهجه یې راته وویل وروره مشره خور دې یم، په غېږ کې مې را لوی کړی، پوهېږم مشکلاتو را حصار کړی. له سترګو یې په معصوم چاودېدلي مخ ناګهانه څو وار بې واره اوښکې راغللې. څو ځل یې دال پاس تکرار کړل، خور دې له تا قربان شي وروره، راته یې وکړل وګوره که نه څو تاره ویښته دې هم سپین شوي دي، ولې فکرونه کوې. وروره بچي مې مکتب کې و، ما ویل په منډه به مې د ورور وګورم، نو ځکه راغلم. خبرې یې ډېرې اوږدې نه کړې، شاید زما او د ښځې په رویاو خبرو یو څه ناامیده شوې وه، خو خپلې مینې نه پرېښودله چې لرې پاتې شي. خپل د څادر پسکي ته یې لاس کړ، یوه تړلې غوټه یې راخلاصه کړله، راته یې وویل ته لیونی یې وروره هسې خفه کېږې، خور خو دې شته. له همدې سره یې خپل د ناوېتوب 4 د سرو زرو بنګړي راکړل، وایي وروره دا واخله او دا درته خرڅ کړه، یو څه وخت به دې د کور او د زوی علاج پرې وشي. دا مې همدې سختې ورځې ته ساتلي وو. بیا یې لاس کړ، د غوټې له څنګ یې څو لیدلې پیسې را واخیستې چې د ټیکري پیڅکه پورې تړلې وې. وایي دا ټول د 10 او 20 او 50 روپو نوټونه دي، ګویا همدا یې جمع شوې خزانه وه. زما له خولې هېڅ خبره نه وتله، شاید په کړیو کارونو مې پښیمانتیا همدا خاموشي وه. راته یې وویل وروره ستا دې قسم وي که د دې بنګړو باره کې به چاته څه وایې. له مینې یې ښکل کړم په تندي باندې، همغه خپلې ټولې 1000 روپۍ راکړې، وایي وروره په دې باندې مې ورورونو ته غوښه راوړه چې خوشحاله شي. نور یې د خبرو تاب نه درلوده، همداسې په اوښلنو سترګو تیزه تیزه روانه شوه. شاید خپلې اوښکې له ما پټولې، غوښتل یې کومې چې له ما سره د مینې په خاطر تویولې.
چې روانه شوه شاته پښو ته مې چې لیدل شکېدلې یو څو ځایه ګنډل شوي بوټان یې پښو کړي وو. یو زوړ ټیکری پر سر وو، هر وخت به چې راتله همدا یو ټیکری به یې پر سر وو. شاید د بل د اخیستو تاوان نه وو. زه په دې صحنه کې د خور فداکارۍ ته حیران پاتې وم او هیڅ مې نشو ویلی. موږ ورونه څومره خودخواه او مطلبي یو که نه. خور په یوه شیبه کې پردی کړو، د خپلې ښځې په خبرو راتګ یې تنګېږو. حال دا چې خور د کال پس راتګ د خوشحالۍ هیلې همدې څه ورځو ته وي. موږ یې هیڅکله نه درک کوو، خو دوی ټوله ورځ د ورور په فکر کې وي او لږ ذره درد یې هم نسي زغملی. د حقیقت په پوهېدو او د دې حالت په لیدو سره زما په لاس کې د خور بنګړي نیولي وو او په غیر ارادي شکل مې په چیغو چیغو ژړل. په زړه کې به مې راغلل په خپل کور کې به خدای خبر په څه تکلیف کې وي، څومره سختۍ به په یو پردي کور کې تېروي، خو موږ ورسره څه کوو. له خبرو او ویډیو مو مطلب دا وو راځئ خویندو ته مینه ورکړو، د حاله احوال پوښتنه یې وکړو، یوه شیبه ورسره کینو، همدا یوه شیبه ناسته شاید د کور ډېر غمونه هیر کړي، د کور په راتګ یې رحمت وګڼو نه بوج. په رب باور وکړئ خویندې لکه په رښتې ورونو تماسمې زړه او اراده لري نو قدر یې وکړئ. ژوند لنډ دی، شاید زموږ په یو څو تورو د یو نازولي خور او ورور مینه بیرته را ژوندی سي. مشران وایي خور دوهمه مور ده. او په اخر کې که تاسو خفه شوي یاست د زړه له تله بخښنه غواړم، خو دا هغه څه دي چې زموږ او ستاسې خویندې هره ورځ ویني او ورسره مخامخ کیږي. د ټولنې د اصلاح د خویندو د حقوق په خاطر له نورو سره شریک کړئ. زه ستاسو ورور ستاسو ملګری امان لاجبرزی.